الذين اصطفى وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ فرمائے آیا کافرانو دې ته پام نه دی کړی چې آسمانونه او ځمکه سره یو شنتې وو ففتقناهما موږ سره بیل بیل کړل او هر ژوندی شی مو له اوبو پیدا کړ هر ژوی مو له اوبو پیدا کړ آیا ایمان نه راوړي؟ ورونو خویندو تر دې وړاندې چې د دې آیات تفسیر او شرح وړاندې کو اجازه راکړئ د تېرې اونۍ یو مهمې علمي پیښې ته اشاره وکړو. تاریخ کې یوه لویه علمي څېړنه او نتیجه د امریکا ناسا فضایي اژانس د جیمز ویب تلسکوپ له لوري د کائناتو د یوې برخې دقیق رنګه انځور په 11 جولای ځمکې ته مخابره کړ. لومړی ځل دی چې دغسې یو دقیق انځور د کائنات له یوې برخې اخیستل کېږي او د انسان په لاس کې وي. په دې تلسکوپ نږدې 10 میلیارده ډالر همدې د ناسا اژانس مصرف کړي او تر 1 میلیارد زیاتې هم د بریتانیا او د کانادا فضایي اژانسونه مصرف کړي. ګڼ شمېر علمي مؤسساتو په دې کې برخه درلوده، په طراحي کې، په جوړولو کې، په ادارې کې د ډېرو علمي مؤسساتو برخه. یعنې دا یو انفرادي کار نه و، یوازې ناسا پورې مربوط او منحصر کار نه و، بلکې د نړۍ ډېرو علمي مؤسساتو په دې کې شرکت کړی. 25 کاله ورباندې کار شوی او دا د 11 جولای ناسا وتوانېده چې له دې تلسکوپ انځورونه ترلاسه کړي او خپاره شو. نړۍ کې هم په پراخه پیمانه منعکس شو او ډېرو هم د دې قدرونه او ستاینه وکړه او دا یو ستره لاسته راوړنه وکړه. د دې تلسکوپ د جوړولو او فضا ته د استولو اصلي موخه دا وه چې لومړی معلومه کړي ابتدا کې دا کائنات څنګه رامنځته شوی، څنګه پنځول شوی، لومړنی جوړښت یې څومره و او څنګه و، او بیا ورو ورو څنګه پراخ شوی ده او د اوسنی حالت یې غوره کړی. غوښتل یې چې د کائنات یوې برخې دقیق انځور ترلاسه کړي. تر دې وړاندې هم په دې ارتباط کار شوی او همدغسې یو بل تلسکوپ هم لیږل شوی و د هابل په نامه. هغې هم دې تلسکوپ هم د کائناتو د یوې برخې انځور ترلاسه کړی و، خو تت و، په دې پیمانه دقیق او څرګند نه و. غوښتل یې چې یو دقیق انځور ترلاسه کړي او له مخې د هغه لومړنۍ چاودنې چې په نتیجه کې دا کائنات رامنځته شوی
تر دې وړاندې دا یوه نظریه وه، خو منل شوې نظریه چې څوک هم دغه مخالفت نه کوي. ګواکې د عالم یوه کتله وه، یوه وړه کتله، د پراخ عالم چې نن تر 2 ټریلیونه زیات ستورلیکي او کهکشانونه لري، یعنی تر 2000 میلیارده زیات، این تر 4000 میلیارده پورې یادوي. ستورلیکي دي چې په هر یوه کې تر 120 میلیارده زیات ستوري دي. دا ټول یو وخت یوه کتله او یو ستره چاودنه له لوی غږ سره رامنځته شوې، او د همدې سترې چاودنې په نتیجه کې د دې عالم پیدایښت پیل شوی او ورو ورو یې هم لمن پراخه شوی. غواړي د کائنات د هغه وخت حالت معلوم کړي، هغه ابتدایي حالت. دا چاودنه د بیگ بینگ په نامه یاده شوې، یعنی لوی چاودنه له یو سترې چیغې سره توام. او د دې نظریې بنسټ دا ده چې وایي د عالم ټول یو وخت یوه واحده کتله او مجموعه وه. او دومره وړاندې ځي چې وایي یو وخت به د عالم دومره و لکه د فوټبال یو توپ، دا ټول عالم، او له همدغسې یو واړه شي دا ټول عالم پیدا شوی. دا کوم اجرام چې موږ د شپې له لوري په اسمان کې ګورو، چې مخصوصا اسمان هم شین او ګرد و غبار هم نه وي، پورته وګورو او دا ټول اسمان له ستورو ځلاندو ستورو ډک ګورو. دا یوه ډېره وړه برخه ده چې موږ یې ګورو، ډېره وړه برخه. ابتدا کې دا یو وړوکې کتله وه، د انفجار نه وروسته وړو ورو ورو دا ستر شوی، 14.8 میلیارده کلونه ورباندې تېر شوي، لومړۍ چاودنې نه تر نن پورې. او په همدې مودې کې دا په ډېر سریع توګه پراخ شوی. د پراخېدو سرعت هم دومره لکه د وړانګو سرعت، په ثانیه کې 300,000 کیلومتره. دا کائنات هم دغسې په دومره سریع توګه پراخ شوی، هره ثانیه کې 300,000 کیلومتره پراخ شوی. دا تلسکوپ دی جیمز ویب په نامه یاد شوی. د عالم د یوې برخې لومړی رنګه انځور د همدې له لوري ځمکې ته استول شوی، دقیق، ډېر څرګند او واضح. داسې چې د دې انځور له مخې سړی، انسان، علما، ساینسپوهان کولی شي د عالم د پراخوالي او عظمت په درک کولو کې د هغوی ډېره مرسته وکړي، د ټولو انسانانو مرسته وکړي. د عالم چې چا پیدا کړی، دومره ستر عالم، د هغه پالونکی او رب به څومره عظیم او ستر دی. دا ټول عالم چې چا پیدا کړی او ساتي، هر یو په خپل ځای کې حفظ کوي، خپل مسیر هم انحراف نشي کولی. دقیق د هغه له لوري وضع شوو ضوابطو ته مطیع، تسلیم، منقاد، هیڅ انحراف نشي کولی. د دې عالم د پراخوالي په ارتباط هم له انسانانو سره مرسته کوي چې درک یې کړي، او هغه ذات چې دا یې پیدا کړی او ساتي او حفظ کوي، د هغه په عظمت باندې د پوهېدو په ارتباط هم د انسان، د عاقل انسان مرسته کولی شي. په دې انځور کې داسې ستورلیکي تر سترګو کېږي چې انځور کې دومره معلومیږي.
فقط یو کرښه. اما په دې کې په میلیاردونو ستوري دي. انځور کې فقط د وړې ګوتې د یو بند په اندازه معلوم، دومره هم نه، تر دې هم ډېر وړ، ولی شم د یو نوک د دې سر په اندازه معلومېږي. اما دا یو ستورلیکی دی، یو کهکشان دی چې په هغې کې په میلیاردونو ستوري دي، ډېر یې هم زموږ تر لمر ستر. داسې انځورونه یې ما اخیستي دي د داسې ستورو چې له موږ نه نږدې 14 میلیارده نوري کاله واټن کې پراته دي. یعنې یو نور چې 14 میلیارده کاله درومي، نو هغه ستوري ته رسېدی شي. د داسې ستورو عکسونه یې ما اخیستي، له موږ نه د 14 میلیارده نوري کالونو په واټن کې پراته ستوري. په انځور کې داسې ستوري هم راغلي. یقینا چې دا د عالم پېژندنو کې د انسان سره ډېره ډېره مرسته کولی شي. دا تلسکوپ څو مهم وظایف لري. اول د هغو لومړنیو جوړ شوو ستورلیکو او کهکشانونو نور کشفولو ثبتول چې له بیګ بینګ وروسته او متصل جوړ شوي دي، پنځول شوي، رامنځته شوي، او د دې نور باید پیدا کړي او ثبت یې کړي او عکس یې واخلي. دوهم د ستورلیکو د جوړېدو او تکامل څرنګوالی مطالعه کول. دا ستورلیک څنګه جوړ شوي او څنګه تکامل کړی. دریم دا چې ستوري او سپوږمکۍ څنګه جوړ شوي. ډېر ستوري زموږ د ځمکې په څېر دي چې د سپوږمۍ په شان سپوږمکۍ لري. زموږ ځمکه یوه سپوږمۍ لري، اما د همدې شمسي نظام کې داسې ستوري شته چې تر دې نه زیات سپوږمۍ لري. دا ستوري او سپوږمکۍ وڅېړي، معلوم یې کړي او د جوړېدو په څرنګوالي یې پوه شي. څلورم حیات څنګه رامنځته شوی او منشأ یې څه ده، او آیا له ځمکې پرته نورو ستورو کې هم ژوندون، ژوي او حیات او امکانات شته که نه. دا ډېر څلور مهم اهداف چې هغه ته ټاکل شوي. کولی شو په دوه کې راخلاصه کړو. کهکشانونه، ستوري، ستورلیکي او سپوږمکۍ کله څنګه رامنځته شوي دي، څنګه تکامل کړی، یو او دوم دا چې ژوندون څنګه پیل شوی، او آیا له ځمکې علاوه په نورو ستورو کې د ژوند امکان شته که نه، بیلګې ژوي پیدا کېږي که نه. جیمز ویب تلسکوپ له ځمکې نږدې 1.5 میلیون کیلومتره لرې واټن په یو مدار کې ځای په ځای شوی. سپوږمۍ 400,000 کیلومتره له ځمکې فاصله لري، اما دا تلسکوپ له ځمکې نه د سپوږمۍ د فاصلې په پرتله 4 برابره زیات 1.5 میلیون کیلومتره لرې مستقر شوی. تر دې وړاندې د هابل تلسکوپ له ځمکې نږدې 400,000 کیلومتر لرې واټن کې ځای په ځای شوی. د نړۍ د ډېرو علمي مراکزو او مؤسسو په مرسته او ګډ کار جوړ شوی. یقینا چې دا یوازې د یو هېواد او د یوې فضایي مؤسسې د څېړنو کار نه دی، نتیجه نه ده. 10 میلیارده ډالر د ناسا له لوري پر باندې مصرف شوي دي، او نږدې 1 میلیارد ډالر هم د بریتانیا او کانادا د فضایي اژانسونو له لوري باندې مصرف شوي. امریکا او ولس یې حق لري چې په دې باندې فخر وکړي. یقینا هغه څه چې د فخر وړ دی همدا ده.
امانه دومره لکه چې جو بایدن وویل. هغه سپینې ماڼۍ کې چې کله هم دا انځورونه ښودل کېږي